خپل لاس ورځم دا به دې ډیګري کې زما د لاس نه بسم الله الرحمن الرحیم دا نه دی دا به دې ډیګري کې زما د لاس نه چې دا د که بیا چېرته راتلو څنګه دې کې هم نه دي ګیر شوي دا یو لوښی دی دا مې کېښودو او دې ته ګټې ږدمه انشاءالله چې د لږ ساعت بعد راچوت کړو دې کې به کریړې راغلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کتونکو نن په داسې ځای ولاړو چې دې ته ویل کېږي سوات دریای سوات سیند چې کوم دی د برې باندې هغې ته راغلي دا ځوانان لګیا دي میانې نیول مونږ هم له خوا له رالو ماشاءالله ډېر زبردست طریقې باندې نیسي. زیاتره خلک چې کوم دي د میانو شوقیانو دپاره دا ویډیو ده چې کوم خلک په زهر ور واچي دي اوبو ته یا بجلی کرنټ دغه کي نو دغه سره د میانو نسلونه چې کوم دی ډېر حده پورې ختمیږي. لکه د هغې بچ چې کوم دی دغه شاټ ورته ولګي هغې هم وجني داسې کوم مساله واچي دا مساله چې تر کومې پورې ځي نو دغه سره هم د میانو نسل چې کوم دی دا ختمیږي. دا سیندونه نیرونه خوړونه دا به د میان نه هر وخت ډک وي خو دا چې کوم دی زیاتر دغه زهرو د لاسه ختم شوي دي. نو دلته د ملګرو ډېر ښایسته طریقې باندې د میانو د نیولو طریقه ښیي نو دا راشي دا راسې وګورئ نو په دې طریقه نیسئ نو ستاسو سره به نسل چې کوم دی په سیندونو خوړونو یا کوم خواوشا تاسو سره د اوبو نیرونه وي په دا کې به تاسو سره نسل نه ختمیږي. دا بچ چې کوم دی هغه به غټېږي او هغه به بیا په خپل استعمال کې راوړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر دی جی تاسو خیر دی؟ نوم دې څه دی د خیره؟ نوم مې سردار خان و. سردار خان دا راته ووایه چې تاسو خو بره باندې یې که نه؟ موږ د برې باندې یو جی. میان څومره وخت نه شوق کوئ د نیولو جي؟ د میانو خو د ډېر وخت نه تقریبا 30 کالو نه او شوق کومه. تجربه دې پکې لکه 30 او د دې کټوټو باندې نو سو دا ډوډۍ په دې لوښي کې ږدو او له پاسه پې دا کپړه تړو. دا لکه دا صرف کاسه ده که دا کاسه ده وچې ډوډۍ دی پکې. دا د سټیلو کاسه ده او دې کې تا وچې روټۍ کې ډوډۍ مې پکې کېښودې دي او بیا دا کپړه دې راته وکړه. بیا دا کپړه داسې وتړو بالکل دا داسې جوخ کړو بیا دا په دې اوبو کې کېږدو دا کپړه بیا لاندې ګوټه کوي که نه او دا لاندې داسې به غوټه کړو. دا راته وایي دې ته مۍ په څه طریقه ورننوي؟ په دې سوري کې به دې ډوډۍ بین وکړي که نه دا بین په دې اوبو کې رواني په دې پسې دا کریړه راځي بس چې کریړه راشي بس دا ډوډۍ نظر شي دا ورنوځي او په دې کې جمع کېږي. صحیح ده. نو دا واپس په دې سوري دې نه راوځي؟ نه بیا نه راوځي او بیا نو څنګه دا طریقه مونږ ته مو ښایي د کتونکو ته هم چې یاره دا مۍ څنګه روئ تاسو په دې کې؟ صحیح ده. او بالکل دغه طریقه ده چې دا ډوډۍ په دې کې ور واچو دې کاسه کې او له پاسه پې بیا دا کپړه وتړو دشي دا دشي جو وتړو. دا د سټیلو کاسه د جی کتونکو او دا غوټه ورکه یو سایډ نه غوټه دا بل سایډ نه دا د رومال غونډه کې دی او د دې په منځ کې شو واس بالکل دا صحیح دی. دا به اوس د ګټو په منځ کې کېږدو دی نه به 3 ګټې چپ چاپې راکېږدو لکه دې خوا دا به ډوبېږي دا به ډوبېږي په اوبو په یخ کې به دا کې پروت وي په ګټو کې. نو دا بسم الله کوي دا کتونکو هم ګوري جی کتونکو راځئ دا پروګرام راسئ ګورئ دا و دې له زه سیټ کومه دا ځای کې د دې ځای دی په دې ځای باندې به دا ږدو بالکل دی والا کې جی څو لوښي دي؟ دې ته بس 3 دي مې راوړي 3 به ږدو که خیري 3 به څه شی ږدي؟ کاسې د شټلو دا کاسې 3 کاسې به 3 کاسې به که خیري ږدو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ضرور خیر دی جی شکر دی تاسو. نوم مبارک دی څه دی؟ زما یاس خان نوم دی د برې باندې اوسېدونکی. برې باندې دا راته ووایه میانو شوق څومره وخت نه کېده؟ د میانو شوق خو زه په خپله باندې هسې خاص نه کوم خو د دې ملګرو سره راځم. صحیح ده. او جی او څنګه دې سیند کې چې کوم دی دا سیند د کوم ځای نه راغلی دریای سوات دغه کالام والا سیند دی؟ دا د کالام نه راغلی دی بالکل د کالام نه راغلی د بره نه بیا ورو بیا غټ شوی دی خوړونه او دا ورسره میلاو شوي دي دلته کې بیا ښه پوره غټ سیند شوی دا چاره ده اخواته غټ سیند اخواته ده. صحیح ده. او دې کې چې دا کم میان دی ډېر تعداد کې دي که کم کوزي دې کې خو میان ښه بلها دي ښه ډېر شی دی پکې خو اوس د کرش دی مشینانو او دا شیولې او دا پکې لګیا یو دا رونه والا په مخه بدلی را بدلی د هغې د لاسه اما هو هغه نسل ختمیږي که نه دې کې د ټول نه قیمتي میا چې کم دی یا کم یو دی؟ ماشیر میا دی پکې ماشیر که نه ټراوټ دې کې شته دی؟ سنو ټراوټ پکې هم شته دی. دلته تاسو ته چېرته راوتي دي په نیولو کې؟ بالکل پکې راوځي په نمونو پکې راوځي قسمونه خو زه نور داسې خاص نه پېژنم خو سنو ټراوټ او ماشیر او دا پکې راوځي. که د چا ځوانان نه یو دا مۍ
وي بیا بازار کې دلته تاسو ته ملاویږي بالکل بعض خلک هغه کاروباریان هغه نسی او په بازار کې او خرڅي لکه مطلب د چا ځوان نه خو سیندونو ته نشي راتلی کنه نو هغه به الته کې بیا او بالکل دا کم کسان چې کاروباریان دي هغه رانی سي په جالو کې پسې ګرځي په جالونو نسی هغه په 1500 روپۍ باندې سواد د مو کیلو په بازار کې بیا خرڅيږي او دا ټراوټ کیلو په څو دی د دې خو په 1500 روپۍ ده او دا عام مې چې کم دی کې کم نسلونه دي د دې په پلیټ دي دلته کې سنگيري او دا ماشیر دی او دا سنو ټراوټ دی دا قسمونه ماټه غب شپ دلته لګي لکه خلک راځي ډېر خلک مازیګر خو ډېر غني دا چپ چاپیره د سندا غاړي ډکی خلک راوځي او چپ چاپیره د سیلونه میلونه کوي دا سندرانه مندرانه صحیح جی کتون کو تاسو ګورئ ماشاءالله د غزوان ورکو شوی د کم لوخه چې خو میانو ته ناغه وسرلی دغه روان شو اوس ګورو چې را دغه میان ګر شوی کنه غ روټي پکې خو سټیل لوخه او د غزوان روان د دې سره خبرې اترې کو چیرې دی کې مې راګر شوی دی نه راګر شوی نو او کم ذات دی بکی راځه ها ماشاءالله دا وګورئ جی څنګه ګر شوی دی بکی او ماشاءالله دی فراغله سلمان دا وګورئ جی ماشاءالله میان به ګر شوی دی دا وګورئ څومره زبردست طریقه ها زبردست دا ولی لګواړه پکې دا وبدن کما شوی ده او دا چاره د پول سین نه ده کنه او بالکل نو واپس ورته بالکل او دا واړه بیا گزارو جی کتون کو دا وسی ګورا دا واړه میان چې کوم د دوی دوباره واړول نو دا سونه फायदा وشله لکه د دې چې کوم نسل دی هم خراب نشي دا ځوان لګیا دی واړه میان دا سین ته واپس گزار شول دې د پاره وس با غټ میان دا بیا انتظار کوي چې دې ته غټ میان راشي نو دا وسی ګورا کونډم نقصان شي دا په کونډه راونی شي هم کولو کې په راشي نقصان شي ضایع شي نو دا وګوره روغ راونی ول او دغه گزار کړل جی کتون کو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده کم پروګرام زمونږ د چې آوټ ډور راځي نو چې چرته زه موجود یم نو هلته به جال ملکان خو موجود دي اجال صاحب ماشاءالله تاسو هم چکر راوالی دی دلته د مرګرو خواله راغلي یو په خیر رالی خدا راته ووایي چې تاسو به څه وایي دا نسلونه په دې سیندونو خوړونو دا ورو کم شو نو دې باره کې راسي دوه خبرې دا بسم الله الرحمن الرحیم دا اباسین ټي وي ډیره شکریا چې تاسو مونږ لم ټیم راکو دا دوه خبرې دي جی مخکې دا کرش ماشینان نو دا سین با یو هموار سین بيدلو د دې بخپل حدود معلومو کله نه چې زمونږ د سواد ته کرش مافیا راغلی دا دغه د وجنه خو د سواد چې کم خلا وا کم فیس سټرکچر هغه ټول ګډوډ شوی دی دغه په وجه باندې دلته کې سیلابونه وس نقصانونه هم کوي او زیاتره خلک په دې دندانو کې ډوبېږي او هغوی د ژوند نه لاس وینځي نو یو خو زمونږ زیاتره دغه نقصان دیو کو هم د سواد د ښکلا مخ خراب کړلو او دویم دا چې کم دلته زمونږ د میانو جالګریو هغوی به میان نیول چا به د شوق دپاره خپل ځان دپاره پخلي دپاره نیول او څه کسانو به د خپل تجارت دپاره نیول هغوی به دلته نیول او مازدیګر به بیا په بازار کې خرڅول نو په 1500 1200 باندې به کیلو تللو که چری زمون دا خلک دا جالګری څنګه چې د ملکان نخکته کم خلک دي هغه خلک وسوم په کرن باندې په جنریټر باندې او په ګیس د غنم په ګولو باندې په مختلفو زهريلي دوايانو باندې میان نیسی نو چې کم وړه میاني هغه ود شي خراب شي د دې د نسل ختميږي کومه طریقه چې دلته د سواد د مرګري کې دا سردار خانجي مونږه خبري واوریدلې ماشاءالله دوی په دې سټیلو ډونګه باندې کپړو تړي کپړه کې وړو کې سوري کړي او باغې کې وچ ډوډۍ چولي نو د دې فائدہ دار تاسو به 10 منټه 20 منټه پس دا ټوکرې روچته کې پدې کې چې میان برا شي واړه بمي غټ بمي ډیر زیات وي نو تاسو باغه وچته کې هغه کې بګوره چې کم مې د پخلی قابل دی هغه به وچته ولې کم مې چې وړو کې دی بچي دی او هغه مې دوی واپس د سین ته وروري په دې طریقه باندې د میانو نسل زیاتېږي جی کتون کو دا بل کا سیر اغشت دا ګورو چې دې کې څومره میان ګر شوی دي تل ګوره خوښه دې کې ګر شوی دي او دې کې راغلي دي خو یې واړه دي کنه واړه دي جی کتون کو دا موقع ته واړه میان پکې راګیر شول غټ ورته نه راغلي خو دی ول ټایم ډیر ځات کم ورکو نو دا مرګره به واپس ورته
خو مطلب د دې ویډیو زمونږ دا دی دا چیرې تاسو ته دا پیغام درکو چې دې ته زهريله شي یا کرنټ وغیرہ دغه شیزونه مور ولې نو دلته کې چې په دې طریقه باندې دا میان نشي نو ان شاء الله نسل به سیوا کیږي او کمیږي بنه دا ګورئ چې دلته کې شاول ماولې دا کار کوي او دا شګې دی وړي دا میان هغه روخي بدل کړي یعنی دا سین به مکمل د میان نه لګي اجال صاحب اخریو پیغام ورکړه بس احترام ملګرو چرته چې تاسو ښکار کوي کده مرغو ښکار کوي غټه مرغه د کوي پاغه ټیم کې د مرغو ښکار کوي چې د انډو سیزن نه او کله چې د میانو ښکار کوي په دې طریقه کوي د دې سره به د میانو نسل کشي نه کیږي چرته چې میخاد آباد اوسه مینا خوره کې مینا ورکه په مینا باندې د ژوند اختتام کوي والسلام مننه جی السلام علیکم